ننګرهار امنیه قوماندانۍ اړوند نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت له لوري د یو شمېر سوالګرو سره نغدي مرسته ترسره شوه. د ننګرهار امنیه قوماندانۍ اړوند د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت معاون مولوي اسرار الله وایي دا مرسته د امیرالمؤمنین حفظه الله د ځانګړي فرمان په اساس ترسره کیږي چې د جلال آباد ښار 9 ناحیو مستحقو 150 سوالګرو سره مرسته کیږي چې هر کس ته 4000 افغانۍ ورکول کیږي. کمیسیون د لوري په ښار کې د نفع او امنیتي حوزو څخه سوالګر راټولوو، هغې نه وروسته بایومتریک پروسه کوو چې وروسته یې کورونه ګورو، که مستحق وي مستحق فی نفر ته 5000 افغانۍ ورکوو. اوس یو نیم سل کم و زیات چې فی نفر سره د کمیسیون د لوري 4000 افغانۍ د ننګرهار ولایت امنیه قوماندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري ورکول کیږي. یو تن مرسته اخیستونکی اسرار الله په ترلاسه شوې مرسته د خوښۍ ترڅنګ وایي دا ډول مرستې کولی شي د ژوند ستونزې راکمې کړي. د دې مرستې نه یو جهان مننه زموږ د اماراتو کړي که مجاهدو زموږ کړي ښه یو نړۍ مننه د دغې مرستې نه زموږ چې هغه به وارم ما وړه او غوړي بچوی له پې واغسته په روزي اختر کې دواوې مې بچوی مې هم کړي ما هم کړي دي. خدای حضور دی چې مخه د خیر و د خیر دواوې مو له کړي. الله دې مجاهد برلاسي زموږ په غونډې نړۍ کې په خیر کا. یو بل مرسته اخیستونکی فرید الله بیا په ترلاسه شوې مرسته خوښ دی او له مسؤلینو غواړي چې په راتلونکي هم ورسره ورته مرستې وشي. مونږ ښار کې کمیسیون د خوا نه ونیول شو او مونږ کور ته راوستو او زمونږ کور سروې وکړو، وایي تاسو مستحق یې. اختر نه مخکې مونږ سره 15000 افغانۍ نغدې مرستې وشو، اوس بیا مونږ راغوښتو انشاءالله بیا 15000 افغانۍ نغدې مرستې دي او مونږ دا بار غواړو چې دا مستحقین ته هم دغسې کومکونه همیشه دپاره غواړو. چې د ننګرهار امنیه قوماندانۍ اړوند د نشه یي توکو سره د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي له سوالګرو سره د مرستو لړۍ له تېرو 2.5 کلونو راهیسې شروع شوې چې د لوی اختر وړاندې ننګرهار کې 280 سوالګرو سره 14,15,000 افغانۍ نغدي مرسته ترسره کړې ده.